د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دوی داسې افغانستان غواړي چې په خپله د دغه هیواد او نړۍ لپاره پرامن وي او دا وخت د افغانستان دولت شخړه به افغان ولس ته زیان رسوي. دا وخت 30 میلیونه افغانان د معاشي ستونزو ښکار دي او د بانک د نظام د نشوالي له امله عام افغان ولس د یو روښانه راتلونکي نه محرومه دي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ 78 غونډې ته د وینا په مهال شهباز شریف وویل پرامن او خوشحال افغانستان د نړۍ په ګټه دی ځکه چې یو ګاونډي هیواد هم کډوالو ته د ځای ورکولو لپاره تیار نه دی. پاکستان په نړیواله ورورولۍ غږ کوي چې په افغانستان کې د انساني او معاشي مرستې لپاره د سیکرټري جنرال لخوا اعلان شوي 4.2 ډالرو په خاص مثبت غبرګون ورکړي. Pakistan would also like to see Afghanistan, which is at peace with itself and the world. پاکستان به یو داسې افغانستان لیدل غواړي چې د دغه هیواد او نړۍ لپاره پر امن وي، یو داسې هیواد چې بې له جنس، نسلي او مذهبي توپیر نه خپل ولس ته احترام ولري. پاکستان د افغان جنکو او میرمنو د تعلیم او کار کولو د حقونو ملاتړ کوي، خو په دې وخت کې افغان اوسمهاله دولت تنها کول به د هغه ولس ستونزې لا زیاتې کړي چې له وړاندې نه د دې ستونزو سره مخ دي. پرامنه، باثباته او د نورو سره تړل شوی افغانستان د ټولو په ګټه دی. And connected Afghanistan in our collective interest. شهباز شریف ویل په افغانستان کې لوی ترهګرې ډلې لکه داعش، خراسان، تحریک طالبان پاکستان، القاعده او نورې ډلې موجود دي چې ټوله نړۍ د تشویش ښکار کړې ده. د ترهګرۍ په اړه شهباز شریف ویل پاکستان د ترهګرۍ نه تر ټولو زیات ښکار دی. له تیرو 2 لسیزو راڅخه په ترهګر بریدونو کې 80,000 خلک وژل شوي او د 150 ډالرو نه زیات معاشي تاوان شوی دی. وزیر اعظم شهباز شریف ویل پاکستان په هر شکل کې د ترهګرۍ غندنه کوي ځکه چې د ترهګرۍ کوم مذهب نشته. که څه هم د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ترهګرۍ یا د هغې نه د اغیزمنو خلکو ذکر وکړو، خو د هیواد دننه د دې پیښو نه تر ټولو زیاتو اغیزمنو پښتنو یا بلوڅانو هیڅ تذکره نه ده کړې. په هیواد کې د سیلاب په اړه شهباز شریف وویل په پاکستان کې 40 شوه روزه داسې سیلاب راغلی چې نړۍ نه دی لیدلی. په نړیواله توګه د تودوخې په درجه کې د لوړوالي اغیز له دې وړاندې پاکستان داسې نه لیدلی. نړیوال ماحولیاتي بدلون کورنۍ له یو بله جدا کړي او هم د دې موسمي بدلون له امله دا وخت پاکستان د نړۍ د ټولو تود هیواد جوړ شوی دی. خو په پاکستان کې چې څه وشو دا به تر دغه هیواده محدود نه پاتې کیږي، نو ځکه دوی د نړۍ د موسمي انصاف تمه لري. Early estimates suggest that more than لومړی اندازه دا ښایي چې 14,000 کیلومتره نه زیات سړکونه سیلاب د ځان سره وړي، 300 نه زیات پلونه مات شوي، 10 لکه کورونه تباه شوي او نورو 10 لکه ته زیان رسېدلی. د 1 میلیون نه زیات څاروي هم د سیلاب وژلي. more than 1 million farm animals have been killed. هغه د امریکا د صدر جو بایدن، ملګرو ملتونو د عمومي سکرټر انټونیو ګوتیرس او نورو هغه مشرانو مننه هم وکړه چې د سیلاب په دې ګران وخت کې د سیلاب ځپلي پاکستاني ولس سره مرستې وکړي. د اسلاموفوبیا په اړه شهباز شریف ویل دا یوه جهاني مسله ده. د 9/11 د پیښې وروسته د مسلمانانو په ضد په رویو کې تندروي راغلې ده. ملګري ملتونه باید د اسلاموفوبیا په اړه خپل قرارداد باندې عمل باوري کړي. شهباز شریف د کشمیر او هند په اړه وویل دوی د ګاونډي هیوادونو سره د برابرۍ په بنیاد اړیکې غواړي، خو تور یې ولګاوه چې هند د کشمیر نه پوځي سیمه جوړه کړې او هند دا سیمه په داسې شکل بدلول غواړي چې د مسلمانانو په ځای پکې د هندو ټولنې شمیر زیات وي. شهباز شریف زیاته کړه چې جنگ هیڅ لاره نه ده، دوی امن غواړي او د امن په اړه خبرو اترو ته هم تیار دي، خو دا هر څه د کشمیر د شخړې د هواري بغیر ممکنه نه ده. په نیویارک کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویان ملګرو ملتونو ته د وزیر اعظم شهباز شریف د وینا په مهال احتجاجي مظاهره وکړه او د ګوند مشر عمران خان په حق کې نارې وهلې. فضل الله، وایس اف امریکا، ډیوا، نیویارک.